ته نه غواړې چې یوازې د هغه سبحانه وتعالی ملګری اوسې، بلکې غواړې په هغه پورې اړه ولرې، ځکه چې د هغه ملګرتیا تا ته راحت درکوي، مګر بندګي یې تا ته هدف درکوي. د الله سبحانه وتعالی بندګي ذلت او سپکاوی نه دی، بلکې په حقیقت کې تر ټولو زیات درنښت، شرف او عزت دی. الله رب دی، یعنی روزونکی او پالونکی. او که چیرې قرآن ته وګورې نو شروع کیږي په الحمدلله رب العالمین سره او پای ته رسیږي په قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سره. دا داسې ده لکه الله سبحانه وتعالی چې فرمایي چې زه ستا د ژوند د شروع نه تر پای پورې ستا روزنه او پالنه کوم. هر څه د رب په ستایلو سره پیل کیږي او د هر شي په رب سره په پناه غوښتلو پای ته رسیږي. هغه رب العالمین دی، یعنی د ټولو کائناتو او ټولو مخلوقاتو رب دی، ساکخ وي او که بې سا، که په وچه کې ژوند کوي او که په بحر کې، که په ځمکه کې دی او که په اسمان کې، که له موږ څخه پټ دی او که ښکاره، مګر په عین وخت کې هغه سبحانه وتعالی ستا شخصي رب هم دی. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ستا د رب د رحمت ذکر دی په خپل بنده زکریا باندې. الله سبحانه وتعالی ربه یا ربه، یعنی د هغه رب ونه ویلي، بلکې ربک یې ویلي، یعنی ستا رب، ترڅو تا ته دا تعلیم درکړي چې دغه رب یوازې د هغو انبیاو، رسولانو او خلکو نه دی چې پخوا تیر شوي دي، بلکې دا ستا رب هم دی. که چیرې په قرآن کې شته دعاګانو ته ځیر شي نو وبګورې چې په ربي او ربنا سره شروع کیږي، مګر هیڅ کله به ونه ګوري چې په الهي سره یو دعا شروع شي. او پوهیږي چې ولې؟ ځکه چې یو عابد تل د معبود په لټه کې وي، په داسې حال کې چې یو ښه بنده تل د خپل پالونکي او روزونکي په لټه کې وي. هغه سبحانه وتعالی د ټولو ځایونو رب دی، د ټولو وختونو رب دی، او ستا رب هم دی، ستا د ژوند د پایل نه تر پای پورې. د قیامت ورځ به د مؤمنانو لپاره د خپل مینناک رب سره د یو ځای کېدو ورځ وي، او د کافرانو یعنی هغو خلکو لپاره چې د طاغوت بندګي به یې کوله د هغه رب په وړاندې د ودرېدو ورځ وي چې دوی به ترې تښتېدل. لکه څنګه چې ابن القیم رحمه الله فرمایي ته چې په ژوند کې د هر څه نه ویریږي ترې تښتې، مګر د الله سره ففروا الى الله، ته سره له دې چې ترې ویریږي بیا هم هغه ته ورتښتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک، ای الله زه ستا په خوښۍ پورې پناه نیسم ستا د قهر نه، وبمعافاتک من عقوبتک، او ستا په بخښنې سره پناه نیسم ستا د عذاب نه، واعوذ بک منک، او په تا سره پناه نیسم له تا نه. دا د هغه چا خبرې دي چې پوهیږي چې پناهځای او پټنځای بل هیڅ چیرته نشته مګر د الله سره دی. د رب معنا دا نه ده چې ته یو بې رحمه بادار لري، مګر دا ده چې ته یو مینهناک رب لري چې ستا په ژوند کې دخیل دی، ستا روزنه کوي، ستا وده تنظیموي، له تا سره مرسته کوي چې ته د خپل ژوند په اصلي موخې باندې وپوهیږي، او هر هغه کوچنی او ستر عمل چې ته یې ترسره کوي معنادار او ګټور ګرځوي. رب هغه څوک دی چې ستا تربیه کوي، ستا پالنه کوي، تا لویوي او تا ته وده درکوي، او ستا په وجود کې شته پټ استعدادونه او وړتیاوې نهایي حد ته رسوي. د رب د کلمې مصدر هغه بزګر او کروندګر ته هم راجع کیږي چې نیالګی نیالوي. دغه بزګر د نیالګي د نیالولو نه مخکې خاوره اندازه کوي او ګوري چې د نیالګي د ودې لپاره مناسبه ده او که نه، بیا اوبه معلوموي چې دغه نیالګي ته په کومه اندازه ګټورې دي، بیا چې نیالګی ولګوي د سختو طوفانونو نه یې ساتي،
کیمیاوي او طبیعي سرې ورکوي او لمر ته یې ښکاره کوي تر څو نه یوازې دا چې نیالګی شین پاتې شي بلکې ښه میوه هم تولید کړي. اوس د یو روزونکي مثال در واخله. روزونکی ستا پالنه کوي، ستا تربیه کوي، تا ته پر وخت او سمې سلا مشورې درکوي تر څو ته یو ښه شخصیت جوړ شي او بیا وخت په وخت ستا احوال اخلي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ته واقعا د منزل مقصود په لوري روان یې. کله در باندې انتقاد کوي یا د ملامته کوي تر څو ته د خپل ځان غوره بڼه واوسې. د یوې روزونکي مور په اړه فکر وکړه. د خپل ماشوم خوب او خواړه تنظیموي، بیا ورته لومړني آداب، توري او اعداد ورزده کوي. په دې پوهیږي چې کله په ماشوم باندې غوسه وکړي او کله ورته وخاندي. په دې هم پوهیږي چې د ماشوم احساسات باید ونه وژني بلکې د ماشوم احساساتو ته د ودې ورکولو ترڅنګ ماشوم په ذهني لحاظ قوي او غښتلی لوی کړي. الله سبحانه وتعالی ستا د روزلو په موخه ستا شاوخوا طبیعت تا ته مسخر کوي، ستا نږدې خپلوانو ته امر کوي چې له تا سره مهربانه اوسي او ستا د وجود دننه غړو پالنه او ساتنه کوي تر څو ته په سم ډول ستر شي او د خپلو استعدادونو لوړې کچې ته ورسیږي. له همدې عمله یوازې همغه سبحانه وتعالی په تا باندې بشپړ واک او اختیار لري. ځکه خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: لا یقولن احدکم عبدی فکلکم عبید الله. لتاسو د هیڅ څوک خپل مملوک ته زما بنده نه وایي ځکه چې تاسو ټول د الله بندگان یاست، بلکې ودی وایي زما خدمتګار، او مملوک دی هم خپل مالک ته زما رب نه وایي بلکې ودی وایي زما بادار. دا ځکه چې د رب کلمه یوازې د الله لپاره کارول کیږي او بس. او تر کومه ځایه چې د سلمان الفارسي رضی الله عنه کیسه ده چې وایي چې زه د یو رب نه بل رب ته او د بل رب نه بل رب ته لاړم، نو ابو هريره رضی الله عنه وضاحت ورکړ او ویل چې سلمان الفارسي رضی الله عنه تر دې دمه په دې نه پوهېده چې موږ د رب کلمه یوازې د الله لپاره کارو، نو ځکه هغه د خپل بادار لپاره د رب کلمه کاروله. موږ په دې دنیا کې یوازې او یوازې د الله سبحانه وتعالی بندگان او د همغه غلامان یو او د بل هیڅ چا او هیڅ شي بندگی او غلامی باید ونه کړو. همدارنګه دغه حقیقت چې موږ د الله غلامان یو او همغه سبحانه وتعالی زموږ په ځان، زموږ په مال او زموږ په ژوند بشپړ واک او اختیار لري، موږ ناهیلي نکړي او ځان محدود احساس نکړو ځکه چې هغه سبحانه وتعالی سره لدی چې زموږ بادار دی، یو ډیر مهربان رب دی. هغه داسې رب دی چې غواړي تا ورغوي، نه دا چې مات دی کړي. او کله چې ته فکر کوي چې د ژوند ستونزې به تا له منځه ویسي او هیڅوک نشته چې ودې ژغوري، هغه سبحانه وتعالی تا ته وخاندي او ودې ژغوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: ضحك ربنا من قنوط عباده. زموږ رب د خپل بندگانو په مایوسی او ناامیدۍ پورې خاندي، سره لدی چې هغه سبحانه وتعالی د خپل بندگانو مایوسی او ناامیدي ډیر زر لمنځه وړي. د حدیث راوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه: آیا زموږ رب خاندي هم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: هو. نو راوی ویلې: نو داسې رب چې خاندي موږ به هیڅ کله د خیر نه بې برخې نه کړي. اوس شاید ستا په ذهن کې دا پوښتنه را پیدا شي چې الله ولې د خپل بنده په مایوسۍ پورې خاندي؟ جواب یې د یو مثال په درکولو درته تشریح کوم، خو په یاد ولره چې ولله المثل الاعلى، او خاص د الله لپاره تر ټولو لوړ مثال دی. فکر وکړه چې یو مور د خپل بچی سره په بازار کې روانه ده. مور قصداً د بچی نه ځان پټ کړ. بچی چې وکتل چې مور یې په څنګ کې نشته، دنیا یې ټوله ورانه او په چیغو چیغو یې ژړل پیل کړل. دومره غم، پریشانۍ او وارخطایۍ سره مخ شو چې ساه اخیستل ورته ګران شول. په همدغه وخت کې مور یې بیرته ورته ځان ښکاره کړ او ورته په خندا شوه،
د دې لپاره نه چې په ماشوم رشخند ووهي، مګر د دې لپاره چې وایي چې آیا تا واقعا فکر وکړ چې زه به دې دلته یوازې پرېږدم؟ سینې پورې یې ټینګ ونیوه او ورته ویې ویل زه هم دلته یم زما د زړګي سره، زه او ته د دغه ماشوم په څیر یو. کله چې د خپل رب پلان درک نه کړی شو نو ناامیده کیږو او مایوسه کیږو، مګر هغه سبحانه وتعالی موږ هیڅ کله یوازې نه پرېږدي او خاص د الله لپاره تر ټولو لوړ مثال دی. نو هغه خاندي د دې لپاره نه چې په تا ملنډې وهي، بلکې د دې لپاره چې ته نه پوهیږي چې د هغه څه ډول رحمت تا ته په تمه دی. هغه په بشپړ ډول یو مختلف رب دی او د هغه بندگی تا ته ازادي درکوي. له همدې امله کله چې ربعي بن عامر رضی الله عنه د رستم ماڼۍ ته ننوته نو هغه ته یې مخامخ وویلې ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. موږ را لېږلی شوي یو تر څو بندگان د بندگانو د بندګۍ نه د ټولو بندگانو د رب بندګۍ ته راوباسو. ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة، او د دنیا د تنګوالي نه راوباسو د دنیا او آخرت پراخوالي ته. ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، او د نورو دینونو د ظلم نه راوباسو د اسلام عدل ته. د الله غلامی د بل هر چا او هر شي د غلامۍ نه د ازادۍ په معنا ده. او هر وخت چې ته وایې چې زه ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی، ته د هغه صلی الله علیه وسلم سپکاوی نه کوي، بلکې ته یې په حقیقت کې ستاینه کوي، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی بندگی او غلامی کول په خپل ذات کې د شرف، عزت او وقار لوړه مرتبه ده. او کله چې ته په خپل رب باندې باور وکړې چې ستا ساتنه کوي، هغه به تا د بلې هرې بلا او مصیبت نه وساتي. له همدې امله د هغه سبحانه وتعالی د نومونو له جملې څخه یو المولا، یعنی هغه بادار دی چې تل ستا په خوا کې وي او ستا ساتنه کوي. د مولا کلمه ډیرو خلکو ته هم راجع کیږي، لکه څنګه چې ابن الاثیر رحمه الله فرمای مولا الله توای، متحد ملګری توای، عاشق توای، آزاد شوی غلام ته هم وای، او ځینې نور معناګانې هم لري، مګر کله چې د الله لپاره کارول کیږي یو ځانګړې معنا لري چې ولی ته نږدې ده، او په هغو ځایونو کې راښکاره کیږي چې الله د کافرانو لپاره د مولا د نشتون خبره کوي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا ځکه چې الله ساتونکی دی د هغو خلکو چې ایمان یې راوړی دی، په داسې حال کې چې کافران هیڅ ساتونکی نه لري. د احد د غزوې نه وروسته عمر رضی الله عنه ابو سفیان ته په ځواب کې وویل الله مولانا ولا مولا لكم. الله زموږ مولا دی او تاسو هیڅ مولا نه لرئ. او دا هغه څه دي چې د غزې خلک خپل دښمنانو ته وایي. مولا هغه څوک دی چې په ځانګړي ډول د مؤمنانو په څنګ کې دی او د دوی ساتنه کوي، لکه څنګه چې فرمایي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تزموږ ساتونکی یې، نو موږ ته په کافرانو باندې بری حاصل کړه. کله هم چې ته مرستې ته اړتیا ولرې، ته د هغو خلکو په لټه کې شي چې تا ته نږدې او له تا سره په مرسته کولو توانا وي. مولا درته وایي چې زه تا ته تر بل هر چا ډیر نږدې، زر رسیدونکې او ډیر توانا یم، نو په ما د مرستې غږ وکړه، زه به دې هرومرو مرسته وکړم. کله چې زبیر رضی الله عنه وفات کېده، خپل زوی عبدالله ته یې وویل بچیه زه ډیر پوروړی او قرضداره یم، زما پورونه خلاص کړه، او کله چې زما د پورونو په خلاصولو کې له ستونزو سره مخ شوې او ځان دې ناتوانه بیا موند، نو زما د مولا نه مرسته وغواړه.
عبدالله بن زبیر رضی الله عنه وایي چې په الله قسم چې زه پوه نه شوم چې د پلار مې د مولا نه مطلب څوک دی. نو پوښتنه مې وکړه، هغه راته ځواب راکړ الله مولایا، الله مې مولا دی. نو بیا هر وخت به چې زه د قرضونو په خلاصولو کې له ستونزو سره مخ شم، ما به داسې دعا کوله، ای د زبیر مولا، د هغه پر ځای د هغه قرضونه ادا کړه. نو الله به یو نوې دروازه پرانیسته، قرض به هم خلاص شو او نور پیسې به هم راغلي، تر دې چې کله زبیر رضی الله عنه وفات کېده نو له خپل ځان نه یې هیڅ مال او ملکیت پرې نه خود، مګر اوس د هغه د مړینې نه ډیر وخت وروسته هغه مالداره او د ملکیت او جایداد خاوند شو. نعم المولا ونعم النصير. الله ته ټوله ښه ساتونکی او ټوله ښه مرسته کوونکی دی. چې دغه موضوع موږ د الله سبحانه وتعالی د یو بل نوم النصير یعنی مرسته کوونکی په لور بیایي. الله النصير دی، یعنی هغه مرسته کوونکی چې له تا سره مرسته کول یې خوښیږي. مولا او النصير یو د بل سره نږدې راځي او تقریبا یو شان دي، مګر فرق دا دی چې المولا هغه څوک دی چې حتی ستا په ماتې کې هم له تا سره وي، او النصير بیا هغه څوک دی چې تا ته د بریا او کامیابی ضمانت درکوي. او کله چې یو مظلوم په الله باندې غږ وکړي نو الله ورته په ځواب کې وایي وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. زما د په خپل عزت باندې قسم وي چې زه به خامخا ستا مرسته کوم اگر که د لږ ځنډ وروسته ولې نه وي. مګر په یاد ولره چې هغه ستا د دغه مظلوم حالت په جریان کې ستا مولا دی او د النصير په توګه له تا سره ژمنه کوي چې همدا ته به بریالی کېږي او مرسته به ترلاسه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا الله یوازې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې ورسره مینه لري؟ ځواب یې دی نه. د الله مرسته د شخص له امله نه بلکې د حالاتو له امله راځي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مظلوم د دعا او د الله ترمنځ هیڅ پرده نشته اگر که دغه مظلوم کافر هم وي. الله سبحانه وتعالی له کافر مظلوم سره له دې امله مرسته نه کوي چې مینه ورسره لري، بلکې له دې امله یې مرسته کوي چې بې عدالتي یې نه خوښیږي، او دا چې ته مؤمن یې نو هغه ستا مولا او نصير دواړه دی. ته نو بیا د هغه مرسته د هغه د مینې او عدالت دواړو نه ترلاسه کوي او در په زړه یې کړه کله چې نوح علیه السلام رب ته غږ کړ انی مغلوب فانتصر. ای الله زه مغلوب شوی او عاجز یم نو زما مرسته وکړه. او الله ورسره داسې مرسته وکړه چې هغه یې تصور هم نشو کولی. دا چې الله سبحانه وتعالی له تا سره مرسته وکړي کله داسې کوي چې ستا ټول چاپیریال او حالاتو ته بدلون ورکوي، یا هم ستا زړه توانا کوي تر څو ته وکولی شي له ستونزې نه کامیابه او بریالی راووځي. هر ډول چې وي د الله مرسته حتما تا ته رسیږي. کله چې ته د خپل رب اطاعت کوي، د خپل مولا سره مینه کوي او په خپل نصیر باور کوي، نو ته د هغه بشپړ واک ته ځان سپاري او نور ټول خلق یوازې هغه وخت ښه ګڼي چې هغه ورته ښه ویلي وي. نو دا بیا هغه وخت دی چې ته هغه سبحانه وتعالی د السید په توګه پیژنې. السید یعنی واکمن. سید لکه د مولا په څیر د نورو انسانانو لپاره هم کارول کیږي، مګر فرق دا دی چې په سید کې د مشرۍ او درنښت معنا پرته ده. موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سید وایو. عمر رضی الله عنه به ویلي چې ابو بکر زموږ سید دی، هغه زموږ سید بلال آزاد کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ الحسن رضی الله عنه لزان سره منبر ته پورته کړه او ویل زما دا زوی سید دی. مګر کله چې یو ډله خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل
او ورته ویل چې ته زموږ سید یې. هغه صلی الله علیه وسلم ورته تنبیه ورکړه او ویل السید الله تبارک وتعالی، سید الله سبحانه وتعالی دی. بیا دغه خلکو ویلې ته په موږ کې تر ټولو غوره او بهتر یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایئ څه چې وایئ، یا هم یوه برخه د هغه څه چې غواړئ وی وایئ، مګر شیطان ته اجازه مه ورکوئ چې تاسو له پولو واړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید د دوی د وینا نه داسې یو څه درک کړي وي چې د دوی هغه ته د سید ویلو نه مطلب یوازې مشر، واکمن او لارښود نه و، بلکې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه الوهیت ته رسوله. نو ځکه یې منع کړل چې ماته سید مه وایئ، سید خو الله دی. د خلکو په منځ کې سید مشر ته وایي، مګر د الله د نوم په توګه د یو بې مثاله واکمن معنا افاده کوي. کله چې ته په دې پوه شې چې هر لارښود د هغې رڼا په واسطه خلکو ته لارښوونه کوي چې الله ورکړي وي، او هر واکمن یوازې د خپل سلطنت په حدودو کې واکمني کوي، نو ته بیا د خلکو نه نه ویریږي او د هغوی نه څه تمه هم نه ساتي، ځکه چې بیا پوهیږي چې خیر او شر د الله په لاس کې دی، او دا چې ټولې چارې بیرته هغه ته ورګرځي. یحیی ابن معاذ رحمه الله فرمایي بنده د خپلو ګناهونو په واسطه د خپل واکمن او رب نه ځان لرې کړي، مګر هیڅکله د هغه درشل نه پرېږدي، ځکه چې پوهیږي چې د یوه بنده او غلام عزت او وقار د هغه د بادار په سیوري کې دی. او بیا یې وویلې قرة عیني لا بد لي منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل. زما د سترګو یخوالی، زه له تا پرته ژوند نشم کولی، سره له دې چې زما ګناهونو زه له تا نه لرې کړی یم. زما د سترګو یخوالی، زه هغه څوک یم چې ډوبېږم، نو د هغه غرقېدونکي او ډوبېدونکي سړي لاس ونیسه چې یوازې په تا باندې تکیه کوي. المزني رحمه الله به فرمایل ای د آدم بچیا، څوک ستا په څیر کېدی شي، کله هم چې وغواړې ځان پاک کړې، نو ستا او د الله ترمنځ بې له دې چې کومه پرده یا ترجمان وي، ته غلی غوندې هغه ته غږ کړې، په خپلو ګناهونو اعتراف وکړې، ځان ملامته او خپل عاجزي څرګنده کړې، نو ستا رب هم تا ته بخښنه وکړي. او ای زما ربه، څوک ستا په څیر کېدی شي، ته خپل بنده ته د مهربانۍ او جلال په نظر وګورې، نو ستا کتل هغه پردی کوي نه، بلکې نور یې هم تا ته نږدې کوي. یا رب، ما وروزه او لوی مې کړه د هغه تخم په څیر چې ته یې د خاورو نه رازرغونوې. ما زما د ځان بهترینه بڼه جوړه کړه او د ژوند په هره لوړه او ژوره کې ستا د روزنې او ساتنې درسونه را نصیب کړه. یا مولا، هغه وخت چې زه هیڅ ساتونکی ونه لرم، ته مې ساتونکی شه. کله چې زه د خپلو چارو کنټرول له لاسه ورکړم، ته یې راته سنبال کړه. کله چې ویره ما محاصره کړي، ته مې خپل ځان ته نږدې کړه او ستا ساتنه زما لپاره تل کافي وګرځوه. یا نصیر، له ما سره په هرې فزیکي او معنوي جګړه کې مرسته وکړه. ما ته له تکبر پرته داسې بریا را نصیب کړه چې تا ته پرې ځان نږدې کړی شم. یا سید، زما زړه ته دا تعلیم ورکړه چې واقعي درنښت ستا په بندګۍ کې دی. ما ته ستا په وړاندې په تواضع کې وقار، ستا په اطاعت کې مشرتوب او تا ته په تسلیمېدو کې آزادي را نصیب کړه. آمین. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها